ټولو ته سلامونه. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. دا مهال روان یم زمونږ د فیملی پروګرام دی، نو ماشاءالله دلته ټول چې کوم زمونږ ځوانان دي هغه راځي. زه به در باندې نن هغه خپله فیملی مو ګورم، ورونه، تره زامن، ماما زامن او ورېرونه. ماشاءالله تقریبا 15 هلکان دي. تاسو به هم سوچ کوئ چې ټول خوږیاړی مو دلته راوستی دی. نو ماشاءالله بیا هر یو اولاد هم لري ورسره. نو نیوزیلینډ کې ماشاءالله موږ که تره زامن شو، که ترور زامن شو، که ماما زامن شو، که نه د خپلو خپلوان ماشاءالله ډېر زیات یو. او بیا د نیوزیلینډ نه بیا موږ استرالیا کې نور هم زیات یو. دې دوه ملکونو کې موږ ډېر زیات ماشاءالله پراته یو. نو ما سره ملتیا وکړئ او تقریبا یو ګنټه مزل کوم یعنې په دې موټروی باندې چې اغیزي ته رسېږم. زما کور سره دا ځای نږدې دی، د نورو سره لږ لرې دی. نو تاسو به هم زما فیملی وګورئ چې کوم ترور زامن دي، تره زامن دي، ورونه دي، ټول در باندې ګورم. او چې کوم دغه موږ یووالی دی دا به هم در باندې وګورم چې څنګه موږ سره راټولېږو. مننه. بیا هم ټولو ته سلامونه. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یې. عبدالله کاکا را سره دی او تاسو ته خو معلومات څو میاشتې دې وشوې؟ 15 میاشتې شوي دي. او شاته دې موږ ماشاءالله فیملی ده، ترور زامن، ماما زامن، کاکا زامن، او یعنې څومره چې نیوزیلینډ کې نیوزیلینډ کې چې څومره مې ماشاءالله ټول هلکان دي ماشاءالله تبارک الله. ماشاءالله زیاتره راغلي هم نه دي، زیاتره په ټریپ باندې دي. نو عبدالله کاکا نه به مې یو څو پوښتنې وکړه. دا خو 15 میاشتې شوي دي. زما تقریبا څوم کال روان دی؟ 12 کال روان دی. 12 کال روان دی. کاکا زړه دې تنګ دی که نه؟ یاره اول تنګ اوس نه نه دی تنګ؟ خوښېږي دي؟ بس ښه دی مړه. میش نه ښه دی؟ بس ښه دی. افغانستان ښه دی که دا؟ افغانستان هلته هم ښه ده، خو چې هغه ملکونه داسې لکه څنګه چې دې ګورنمنټ محنت کړی دی، خلکونه دا ملک یې داسې جوړ کړی که نه، کوم سهولتونه پکې دي داسې چې هغه څنګه ډېر بخښه بدبختي ده د هغې ډېره زیاته. کاکا د دې میوه خو دې وخوړله، میوه کې خوند نشته. نه مړه، نه یې میوه کې خوند شته، نه یې ګل یې بوی نه کوي. یو کې څومره ګلان مې بوی کړی، یو کې بوی نه. او دا ونې همیشه په قدرتي دغه وي پکې، قدرتي دغه لري، فضا یې ښه ده او ښایست خو کې خو نمبر 1 دی. ښایست خو ډېر ښایست. موږ تقریبا 50 کیلومتره مزل وکړی. کاکا سوچ کړی چې موږ بل ښار ته راغلي او بل سټي ته، خو مخامخ هغه د موږ ځای دی. هغه ما کم از کم یو 50 کیلومتره شاته پاتې شوه. وخیمه د مرګورو د سټي وخیمه سټي ورته وخه دا وړاندې بسکټ اور هغه د ګوره سټي مخامخ هغه زموږ سټي ته پوهېږ. او بیا تاسو دا ونې وګورئ، یوه ګنټه سفر هم کاکا دا ونې دلته ژمي کې هم شنې دي، اوړي کې هم شنې دي. دې وجه څه دی؟ دغه ته زه سوچ کوم چې دا څه وجه ده هلته چې پاکستان، افغانستان، نورو ملکونو کې چې ژمی راشي ونې خزان شي، دلته خزان پې نه راځي. او شاته دا فیملي دا چمن هم همداسې دا کابل او دا واښه دا هم همداسې دي. او هغه به فیملي د بعضې کسان اخوا روان دي، بعضې دې خوا دي. نو ماشاءالله ځوانان هم راغلي دي. او دا بیا وراره دی، دا مې د مشر زوی ورور زوی دی. غوره شه، همیشه دا وایي چې ما ویډیو کې نه راولي، ویډیو کې نه راولي. څنګه یې جوړ یې؟ عمره نوم دې ورته وښیه که نه؟ عمر خو ما خو نوم درته وښودلو، بیا مو ته خبرې ورسره وکړو. السلام علیکم. آفرین. پښتو خو درځي که نه؟ ماشاءالله چې دلته څومره هم زموږ چې کوم دغه فیملی والا دي که نه، کوچنیان دي، غټ دي، ټول د پښتو خټټه ول دا بیا یاسین دی. یاسین څنګه یې جوړ یې؟ کاکا دا ولا ورس ویډیو خو نه یاسین کوم ځي؟ پاکستان. دا بیا نه که نه ته اوس ګورې بیا دې وي. اوس بیا دا خلک چې ګلان کوي. دا ولې پاکستان ویډیو کړی؟ په افغانستان کې ډاکټرانو ورسره ورانې کړی دی، اوس زړه تور شوی دی. یاسین بیا نه پوښتنه کومې کوم ځي؟ پاکستان. افغانستان. دا ته کوم ځي؟ افغانستان. افغانستان یې؟ مننه.
دا ټول شی والا ټول صحیح راتاویږم زه په ډایټ باندې نه دا لک په ډایټ دی سره واخا پر ما سره نه زه په ډایټ یم کاکام کا ماشاءالله په ډایټ دی نه زما ډایټ او دې ډایټ فرق ته کنده ورجو خو زوري نه خورم بخیر ډایټ نه کوي دا سړی او زما پلیټ دا زما پلیټ دی پردا لا اوسم دی بیٹ په انتظار باندې ناز د وکست آؤٹ شو بل وروته او پیګوا لاړه لاړه وای ولا بل براوړي سليمان وی ولا بل راوړي ډیر دی ولا ها دا خو خپل نه دی راوځي خاوري ډیر دی دا بیا د زړه چوي هغه ولا الا او